څنګه چلې انګورې ښایي جوړې خیرې کلاري ده زه خو ښه یم انکل جي تاسو ښه یې جوړ یې تکړه یې زه خو یم د انګریز لوري دا راته ووایه چې ساده ګل چېرته دی وټ د انګریز لوري یاره انکل جي تاسو خو همیشه زمونږ خاندان پسې جاړئ نه رښتیا خاندئ موږ ته پښتو دومره نه راځي نو په جاړه او په خندا کې فرق نه شو کوی تاسو ته سیده کړه چې زمونږ خاندان پسې سخته خندا کوئ دا ګوره ښه کار نه دی ګوره خو موږ څه وکړو بس خندا در باندې راځي نو موږ څه وکړو اوسه وزه به درته دومره ووایم کنه چې هغه څه وایي حالت یې در باندې هدایت وکړي چې در باندې لږ ښه شئ تاسو خو ډېره خندا کوئ موږ هم انسانان یو در باندې خو دا خبره خو د انګورې تاسو هم انسانان یې الله پاک پیدا کړي یې خو خبره داسې ده که نه انګورې ورشه ډوډۍ راوړه چې ډېر زیات وږی یم چې دا ډوډۍ خو ورته وخورو که نه وټ ډوډۍ تا خو 2 ساعته مخکې ډوډۍ وخوړه که نه انکل جي تا پورې دا خېټه ده او که ډرم دی موږ دې غر کو تباه کړو موږ ته دې دا سپین سپین سر لاسونه خړ خړ کړه موږ نه غواړو چې داسې ډوډۍ ګانې تاسو له پاخې کړو موږ هغه تاسو د ښځو په شان نه یو موږ غواړو چې د باندې انجوایمنټ وکړو او تاسو دلته راکې اوس یو په کور کې هم کېناولي وو او را باندې خړه پخړو په ډوډۍ جوړوئ یاره ساده ګله خدای دې تعالی مې هدایت وکړي دا دې ښځه راوسي او که شرم دې راوسي له ما خو یې ډوډۍ پسې جبۍ کړله او دا اوس راته داسې خبرې کوي ورشه د ظالم لوري ډوډۍ راوړه که نه ګینې اوس یې په دا مخ یو څو څپېړې وهم دا به اسې ګپې چې یو څو څپېړې مې په مخ وهې بابا جانه انکل چې داسې کار وکړه که نه چې کار کوه بیا به ډوډۍ خورې داسې نه کېږي چې ته په کور کې ناستې او خړه پخړوب ته شروع کړی دی ډوډۍ ګانې خورې دا خو نه کېږي که نه اواز یې ساده ګل به څومره ګټي چې ته به چا خبره ته به مړئ داسې مه کوه که نه د کوره وځه او ډوډۍ ځان ته پیدا کړه موږ خو داسې خلک نه یو زم غواړم چې کار سبا شروع کړم وای د برګۍ لوري د انګریز لوري ته به کار نه کوي او نه به زه کار کوم چېرې به ساده ګل کار کوي دا زمونږ د دې چې رواج دی زمونږ رسم دی چې څوک په زړو مور پلار باندې کار نه کوي او تاسو چې دی که نه انګریزان یې تاسو خو بس په دې درز نه یې د خیره سره غټه واړم بس په کار پسې اچولي دي انجوایمنټ دغې ته وایي چې تاسو ورته څه وایي انجوایمنټ هغې دې ته وایي چې په کور کې کښېنه او خره په خروب کوه هغه ستا خبره یاره انکل جي دا خو ډېر خراب کار دی ډېر خراب رواج دی چې په کور کې کښېنه او خره په خروب کوه او انکل جي دې ناسې ډوډۍ دې خوري او یو کس دلته د خیره سره دا باندې کار کوي او ځان دې په خولو کې ډوب کړي او کار دې کوي په دې باندې خو مزه رانغله انکل جي بس که موږ سره نو ډېر باس مه کوه او که نه دا زمونږ رسم دی او د دې کې به ژوند کې وایي چې چېرته اوسې نو په خوی به د هغو شي خبره داسې ده که نه چې ورشه ډوډۍ راوړه ګینې نور مې د مازغه اوټ کېږي او که مازغه مې دا ته اوټ شي بیا به ګوره ستا هم خیر نه او ستا د دې انګریزیتوب به دې هم خیر نه دواړه به مې درته چا خبره په شرمولي ګوره یاره انکل جي ډوډۍ درته نن راوړم خو سبا ته به په خپله ځي او په خپله به پخې داسې نه کېږي ښه او بل داسې ده که نه ته چې وایې چې چېرته اوسې نو په خوی به د هغو شي نو زه خو داسې نه کېږي چې چېرته خره اوسي هلته دې د خرو شي او که نه ها وای کنه ساده ګله څنګه چل دی ښځه دې څنګه د انګریزه ښځه دې ولا خبر شوې مور مې راته ویلې د ښځه ډېره ښایسته سره اوس سپینه ده یاره زما ښځه خو ډېره مزېداره ښځه ده ښه او که نه ډېر بس خیال ساتي زمونږ او ډېر مزېداره ښځه ده لکه د مار تک او سپینه یا خو ته مزو کې ښه ساده ګله او که نه مزې دې وکړې مزې او مزې خو دې ظالمه داسې پام را باندې کېښ پې راته چاپې کې چې کار نه راشم د خیره سره او که نه داسې پالش راته لګوي لکه د مار غوندې او بل مټوریا داسې چل دی که نه چې هر یو کس ته پکار ده چې یو انګرېز ښځه کور ته راولي او که نه دا زمونږ نسل چې دی دا به لږ لږ انګرېز شي او لکه د مار غوندې زه زما کور هم راورسېدو ځان نه ځم بیا به ګپ لګو صحیح ده مټوریا زه صحیح ده ورځه ساده ګله بس موږ هغه انګرېز کورندارې باندې سلامونه ډېر وایه ورته مټوري در باندې سلامونه ویلې وعلیکم السلام زه مټوریا ورځه بس ورته به ووایم چې مټوري در باندې سپېشل سلامونه ویلې زه سلام علیکم یاره خو دا مې څه ځان ته غم کتلی دی دا خو ولا چې دا به په موږ باندې ډوډۍ ګانې پاخوي دلته دا خو سمه نوکره نانه جوړه کړې ده زه خو د انګریز لور یم که نه سلام علیکم زما سپینې ښځې دا راته ووایه چې دا څنګه چلې ویر دې شروع کړی خیر خو به یې که نه وعلیکم السلام ساده ګله تا باندې دې هم ډېر سلامونه یي وی ستا د دې بېخوندې پښتو نه جار شمه څومره بېخونده پښتو وې خو زما په زړه باندې ډېره ښه لګېږي ښه لکه د مار غوندې زما پښتو باندې ته څه کوې ظالم ستا پلار خو موږ نه باڼه کې وباسي په ډوډۍ جوړولو باندې موږ نه خو چا خبره دا سپین پوستکی راته تک جړ کو دا به څنګه کېږي ساده ګوله پلار مې درنه باڼه کې وباسلې ولې ته څه چرګی چې باڼه کې نیم در پورې ولې خبره داسې ده که نه چې خبرې ډېر مه کوه ډوډۍ راواچوه چې ډېر زیات وږی به د کار نه راغلی یم هله شا به ډوډۍ را تیاره کړه چې ډوډۍ ورته وخورو ډېره مزېداره ډوډۍ جوړه کړه قدم دې نه قربان شم قدم راواخله دقسې موږ تاله جاړو چې پلار دې موږ باندې ډوډۍ باندې پخوي ته پکې راغې ته پکې ډوډۍ غواړې داسې مه کوه که نه یاره چا د ګله موږ خو دې دپاره تا ډېر واده کړی چې ایله په موږ باندې ډوډۍ ګانې پخوې لږ خو ته هم راته را مدد کېږه که نه مړه تا د ګله زه دا نه ځم په پلار کره مې نه خیر ښځې زما انګرېزې ښه دغه کره به نه ځي ښه پلار کره دې مه ځه قدم راواخله
نه 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 نن به درنه زما پلار کرا دا کورې تاسو دا تر پاتې تاسو خو مانه سامان او کرا جوړه کړې ده داسې ډوډۍ را باندې پاکوئ داسې نه کېږي سلام علیکم وعلیکم السلام نه خیر دی ښځې تعالی مې په د باندې مې مړې درته راوړي دي کیلې مې راوړي امرود مې راوړي هغه وخوره ورشه خیر دی قدم راواخله مه ځه پلار کره دی نه 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 کیلې او مړې او دا فروټ او دا شیونه دي تعالی مبارک شي زه دا نه لاړم قدمونه ته ور واخله زه به قدمونه پلار کره اخلم د الله پامانه نه خیر دی که نه ښځې مه ځه که نه ولې داسې شرمول کېدې کلي کې ولې شرمې قدم راواخله خو ته مې د مخې نه لرې شه چې قدم در واخلم که نه چې د باندې وځم او دغسې لاړ شم پلار کره مې قدمونه واخلم قدم ډېر اغېستې دي موږ ته دې مازغه راخراب کړه په دې قدمونو زموږ په مازغو کې ګرځې خدای دې ښه کا ساده ګوله زه خو تا دې دپاره نه یم راواده کړې تا خو ماته ویلې لکه بس شهزادګي به دې ساتمه شهزادګي به دې خوندې چې ایله ډوډۍ پاخوئ په موږ باندې یا راته خو هم دروغجن وختې ساده ګوله صحیح ده ښځې ورځه نو تا سره اوس موږ سړی څه وکړو نو ځه ورځه چې اوس نه ایسارېږي د الله پامان خدای پامان ځه ورځه قدم راواخله او خوښې که ساده ګوله نور مې درته مازغه زما هم خرابېږي ښه او دومره حوصله زمونږ هم نشته دی او دا دغه دې په سر کړی دی لګن سمه خولۍ نه ده پخول نه دی سم لګن دی لګن سري